د لور مینه له پلار سره. وایي چې په کوم کلي کې یو سپینګیری وفات شوی و. د غسل او کفن وروسته چې کله جنازه تیاره شوه او جنازه یې پورته شوه، نو په دې وخت کې له کوم لوري یو مسافر راغلو او د کټ پښه یې ونیوله چې تر هغه وخته مړی نشي ښخولی چې زما 15 لکه روپۍ قرض رانه کړئ. دا مړی زما قرضدار و او زه مخکې د ده له ښخولو څخه خپل قرض غواړم. ټول خلک حیران ودرېدل. د مړي زامنو وویل چې پلار خو موږ ته د قرض په هکله څه نه و ویلي چې دی قرضدار دی، نو موږ دا قرض نه منو او نه یې ورکوو. د مړي ورونو وویل چې زامن یې نه منې نو موږ یې هم ذمهوار نه یو. اوس جنازه تیاره ده او سړي کټ له پښې نیولی او خپل 15 لکه روپۍ غواړي. بالاخره دا خبره د کور ښځو ته ورسېدله. د مرحوم یوه لور وه چې هغه کله خبره شوه خپل ټول سره زر او نغدې پیسې راجمع کړلې او قرض غوښتونکي ته یې ورولېږلې چې دا واخله، دا سره زر خرڅ کړه چې څومره قرض دې پاتې شو هغه به هم زر تر زره درکړم، خو د خدای په خاطر زما د پلارجان جنازه پرېږده چې خاورو ته یې وسپاري. قرض غوښتونکي ته چې کله دا خبر راورسېده نو خلکو ته یې مخ راواړولو او زیاته یې کړه. اصلا خبره داسې ده چې دا شخص زما نه بلکې زه د ده 15 لکه روپۍ قرضداره وم. زه راغلم چې د ده امانت ور وسپارم، خو دلته خبر شوم چې دی وفات شوی دی. دا چې ما د ده وارثان نه پیژندل نو د دې لپاره مې دا ډرامه وکړه. خو اوس زه پوه شوم چې د مرحوم فقط یوه لور پاتې ده، کوم زوی او ورور نه لري، نو دغه 15 لکه روپۍ به یې لور ته ورکړم. عبرت. ګرانو مسلمانانو، تاسې واورېدل چې د سختۍ په حالت کې، یعنی چې کله د پیسو خبره شوه، ورونو او زامنو یې د مړي د خپلوۍ څخه انکار وکړ، خو فقط یوه لور وه چې د خپل پلارجان پر ځای و 15 لکه روپو ادا کولو ته تیاره شوه. خو افسوس د بعضې ورونو چې کله لوڼې پیدا شي نو ډېر خفه شي چې خدای پاک ولې زوی رانه کړو. حال دا چې لور خو د خدای رحمت وي او ډېره مهربانه وي، او په حدیث شریف کې راځي په کوم کور کې چې لور پیدا شي په هغه کور باندې 40 ورځې د الله رحمت ورېږي.